السلام علیکم. سلام شه. سال د خوري خیر په خیر صحت مو ښه ده. خام دې کوټه کې اوسېږي تاسو؟ او قاری صاحب دغه کوټه کې د پاس چاته دي چې ده؟ دا ګټه ده. ګټه ده باران. تختم لګولې. او د سناري تخته ده ګوري پړسېدلې بیا زه ماچوي. او دا جمع ټول هم دلته تیروي؟ داسې جمع چې دا د مخې مریضان دي دا ټوله تخته ده صرف دغه دیوال دی خلاص. دغه ځای کې سخت دي. څو نفر هستئ؟ زه 15 بچي دي قاری صاحب یو وخت یم 6 نفر یم. 6 نفر ماشاءالله ټول دلته هم دی یو کوټه کې؟ دغه یو کوټه کې بس داسې یو بل سره بس ننوځي یو. ښه بچیان د نور څه شي ته ضرورت لري؟ ژمي جامپرونه کورتۍ او شیان ورته اخیستي؟ هېڅ شی هم نه لرو دوختۍ هیله ده قاري صاحب. نوم دی؟ عمر. ماشاءالله دواړه شکېدلي؟ ځئ چې ځو راځئ شیان به واخلو انشاءالله. دغه زما خاوند چې مړ شوی دی د دې خو تقریبا دا د څه کم 4 کاله نور پوره کېږي او په دې 4 کال کې ما ډېرې سختۍ لیدلې ډېرې سختې بختې مې لیدلې د ګټې خو څوک نشته دغه یو هلک دی چې دا دی تاسو هم ګورئ خدای هم ګوري چې نه د کار کولو دی نه د بل خپله به تلم د کور کار وکړه د نانبهي په مخ کې کښېنه سختې تنګې به هم ډېرې تېرې کړلې دا پرونه پورې دغه نن که موږ وسوي چې موږ غرمه ډوډۍ نه ده خوړلې نو تا ته به دروغجن ښکاره شو نه هم په کور کې چیاوه او نه هم خوړلې ده دغه کومک چې موږ سره چا کړی دی الله تعالی د هغې سره کومک وکړي دغه زما ویډیو به بیا هم ګوري په دغې باندې زموږ پرده راځي دغه د نانبهي د مخې نه به زه بېغمه شم ډوډۍ هم نه ټولېږي په دې یخ کې ځم دغې ټیم نه چې ځم ماسخوتنه ځانونو پورې کښېنم چې بیا هم راشم یا 3 ډوډۍ یا 4 هغه موږ ته نه بس کېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو معززو قدرمنو ورونو خویندو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درنو خویندو ورونو کله چې زموږ هیوادوال خوشحاله یي موږ هم ورسره خوشحاله یو او دغه خوشحالي د مسلمان کورونو ته وړل دا هم د مؤمن د ښو صفاتو نه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم مسلمان چې د کوم مسلمان یا مظلوم و بیچاره کور ته خوشحالي راوړي د هغې بدله جنت دی. نو زیری ورکوو هغه خویندې ورونو ته چې چا زمونږ د دغې یتیمانو کور ته خوشحالي راوړه انشاء الله تعالی امید لرو چې د دغې په بدل کې به الله تاسو ته جنت درکوي. قدرمن ورونو تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان وضعیت ورځ تر بلې اقتصادي حالت خرابېدو په طرف روان دی وضعیتونه یو طرف ژمی را روان دی او بل طرف قیمتي ده نو د خلکو بېروزګاري بیا خصوصا هغه څوک چې د ګټې وټې هم څوک نه لري یتیمان یې بیچاره خلک نو د هغوی وضعیت به څنګه وي هغه هم همدغسې ورځ تر بلې خرابېږي. راځئ چې ځان ته جنتونه وګټو ځان ته دنیا او آخرت ښایسته کړو د دغسې ګلالیو ماشومانو په شونډو باندې مسکا خوره کړو خوشحالي ورته راوړو. موږ چې ماسپښین ولیدل دوی یعنې ډېر مړاوي او ډېر د خفګان په حالت کې وو خو چې کله مو بازار ته بوتلل د مواد مو ورته واخیستل دوی دپاره مو لباسونه او بوټان جمپرونه واخیستل نو اوس وګوره ماشاءالله چې ټول خاندي خوشحاله دی لکه هغه مړاوي ګل ته چې سړی اوبه واچوي او تازه شي. نو الله دې تاسو نه قبول کړي الله رب العزت دې تاسو سره ښه وکړي. د دې خور خبرې مو واورېدې چې دی په یو لرګي او کوټه کې اوسېږي نو د استوګنې نه دی د دې دپاره چې هغه کوټه هم ورته جوړه شي او ځان دپاره نور کوم ضرورتونه چې دي هغه ورته واخلي
نو یوه خور چې استرالیایي تبعه ده هغې 600 استرالیایي ډالر د دې خور سره مرسته کړې وه چې څه مو ورته لرګي خوراکي توکي لباسونه جامپر کورتۍ بوټان دا مو ورته واخیستل او متباقي 14500 افغانۍ کېږي چې هغه به دې خور ته نقدې ورکو د ژوند چې کوم ضرورتونه دي هغه به انشاءالله په دې پیسو باندې پوره کړي. الله تعالی د تاسو نه قبول کړي. ډېره زیاته مننه کوو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.